السلام علیکم. خو کوم ملګرو چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې فونټس انسټایل کړئ، یعنی څنګه چې تاسو به زیات لیدلی په فیسبوک کې یا تاسو ته ملګري میسج وکړي په مختلف ډیزاینونو کې، یعنی هغوی ستاسو نوم لیکلی وي یا تاسو څه میسج لیکلی وي خو هغې ډېر زیات په ښایسته فونټس کې لیکلی وي، ډېر زیات په ښایسته ډیزاین کې لیکلی وي. مطلب دلته څنګه تاسو په سکرین باندې وښیم چې په دې کې څومره زیات فونټس دي په دې یو کیبورډ کې. دا یو کیبورډ دی، تاسو به صرف یو کیبورډ په خپل موبایل کې انسټال کړئ. تاسو ته لاندې په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې څومره زیات ډیزاینونه دي. په دې ټولو کې تاسو په اسانه طریقه باندې میسج سینډ کولی شئ. څنګه چې عام طور تاسو په خپل موبایل کې میسج لیکئ، هغه شان پکې تاسو میسج لیکلی شئ او هر چاته یو ښایسته ډیزاین کې میسج سینډ کولی شئ او ښایسته ډیزاین کې کمنټونه هم کولی شئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې څومره دلته زیات دغه رقم مختلف تاسو ته ښکاري دا فونټس دي او تاسو په دې کې میسجونه کولی شئ. مطلب زه په دې کې ولیکم دلته خپل نوم تاسو ته ښکاري حسن، بیا زه سینډ کوم، تاسو ته ښکاري دا بدل ډیزاین شو. تاسو په کې څومره زیات ډیزاینونه دي په دې ټولو کې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې خپلو ملګرو ته میسج وکړئ. نو دا کوم یو کیبورډ دی، دا تاسو په خپل موبایل کې انسټالوئ، څنګه بیا په خپل موبایل کې سټارټوئ، څنګه دغه ټوله طریقه تاسو د رښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې بیا زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. خو ملګرو دا یو اپلیکیشن دی، تاسو به څه وکړئ، دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، بیا به تاسو کې سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. پس اول په دې کې لږ غونډه کې سیټینګ کول دي، هغه به تاسو وکړئ. تاسو ته ښکاري ته لاندې په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ به تاسو مطلب یو ډیټ په تاسو سلیکټ کړئ، بیا به تاسو وکړئ مطلب لاندې په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته ښکاري بار تاسو ته چې وین یور برث ډے، یعنی خپل پیدایش په تاسو ته ولیکئ. تاسو په دې کې هر څه سلیکټ کولی شئ، په دې کې څه ایشو نشته. ګیټ سټارټډ باندې کله هم تاسو کلیک کړئ، مخکې تاسو ته ښکاري انیبل فونټس کیبورډ، تاسو بیا څه وکړئ په دې اپشن باندې به کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو وکړئ د اپلیکیشن ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. دلته تاسو ته ښکاري دا بټن به تاسو دلته آن کړئ، دلته ورته مخامخ لیکلي فونټس. نو کله چې هم تاسو بټن آن کړئ بیا به څه وشي، واپس په دې اپلیکیشن ته راشي، بیا سویچ ټو فونټس، یعنی دلته به تاسو وکړئ دې کیبورډ ته به تاسو سویچ کړئ خپل ټول موبایل. تاسو ته ښکاري زما سره چې څومره کیبورډ دي هغه ټولې شو کړئ. فسټ اف آل چې کوم دی فونټس او په دې باندې دا ودروم. اوس په زه لاړ شم دلته د واتساپ یو ګروپ ته، نو تاسو ته ښکاري اټومیټیکلي هغه کیبورډ زما سره دلته کار شروع کړی وي. بیا که تاسو ته ښکاري نو دلته د فسټ اف آل په دې کې دا څومره فونټس دي، څومره ډیزاینونه دي، دلته چې تاسو په کم یو باندې هم کلیک کوئ نو لاندې چې تاسو سره کوم دا لیکل شو کېږي نو دا به تاسو سره اټومیټیکلي چینج کېږي. چې څنګه تاسو بره سلیکټ کوئ نو هغه شان به لاندې هم سلیکټ کېږي. تاسو ته ښکاري مطلب زه غواړم چې دلته سلیکټ کړم نو تاسو ته ښکاري لاندې کیبورډ هم هغه شان جوړ شو. دا چې تاسو ته ښکاري کیبورډ به هم پاسه چې تاسو کوم یو ډیزاین سلیکټ کوئ نو لاندې به کیبورډ هم هغه شان کېږي او تاسو پکې به هغه شان لیکل کولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیات ډیزاینونه دي، دا ټول تاسو ټرای کولی شئ. خپلو ملګرو ته په ښایسته ښایسته ډیزاین کې میسجونه سینډ کولی شئ، ورسره زبردست کمنټس پې تاسو کولی شئ. تاسو ته ښکاري دا څومره زیات ډیزاینونه دي په دې کې او دا ټول تاسو په یو کلیک باندې دغلته مطلب کیبورډ ته راوستلی شئ دغه لیکل. تاسو ته ښکاري څومره زیات ډیزاینونه دي. دې ډیزاین کې مطلب دلته میسج لیکم چې تاسو ته ښکاري سلام او بیا تاسو ته ښکاري جی څنګه یې. نو تاسو ته ښکاري څومره زبردست او څومره ښایسته میسجونه دلته راځي، ډېر مزانک او ډېر زیات زبردست ښکاري. نو تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې په دغه ډیزاین کې خپلو ملګرو ته ښایسته میسجونه سینډ کړئ یا ورته ښایسته کمنټس وکړئ. او که تاسو په دې اپلیکیشن کې لږ سایډ ته راشي نو تاسو ته ښکاري دلته به ډېر زیات مختلف نور هم تاسو ته ډېر زیات څیزونه میلاو شي. په دې کې مختلف تاسو ته ښکاري مختلف ځناور دي پکې یا مختلف ګلونه دا به هم تاسو ته میلاو شي. ورسره تاسو ته ښکاري ډېر زیات ایموجیز به هم تاسو ته میلاو شي، د مختلف کارټونز د ایموجیز دا به تاسو ته په دې کې میلاو شي او په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ چې خپلو ملګرو ته دا سینډ کړئ. نو خو ملګرو امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.